سر آدمز وایي پاکستان د بګرام هوایي اډه په نښه کړې. سلام ستړي مشئ د پښتون نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړی د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی کارکوونکي سر آدمز وایي پاکستان د بګرام هوایي اډه په نښه کړې او دغلته یې د وسلو یو ډیپو هم ویشتلی دی. نوموړي نن د مارچ په لومړۍ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي پاکستان په بګرام پوځي اډه کې د وسلو هغه زیرمتون په نښه کړی چې نه یوازې طالبان بلکې یو شمېر نورې وسلوالې ډلې القاعده او ټي ټي پي هم ترې وسلې اخلي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د پاکستان د بګرام په نښه کولو خبر ورکړی. د تېرې پنجشنبې شپې راهیسې وروسته له هغه چې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل، طالبانو او پاکستان پر یو بل هوایي بریدونو او پکې دواړه لوري یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي.